بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانان په کال کې دوه اخترونه او خوشحالۍ لري چې یو یې کوچنی او بل یې هم لوی اختر دی. کوچنی اختر د رمضان د میاشتې له پای ته رسېدو وروسته او لوی اختر د حج له موسم څخه وروسته راځي. الحمدلله زموږ په خوږ وطن کې هم دا اخترونه په پوره مینه او خوشحالۍ لمانځل کېږي. دا ځل د حجات نګهار مېلمه خپرونه مو همدې ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې مېلمه راسره مصطفی ملکزی دی. سلامونه او احترامات قدرمنو لیدونکو ته، خپل ګران مېلمه مصطفی ملکزي ته. په لومړي سر کې د خپرونې مېلمه ته ښه راغلاست او هرکلی وایم. ستړی مه شئ. ډېر مننه ښاغلیه. زه هم په خپل نوبه خپل سلامونه او نیکې پیرزونې تاسې او قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې ښه به اوسئ. د اسلام مبارک دین له نظره اختر څه معنا لري؟ د اسلام د مبارک دین له نظره اختر اصلي پیغام شکر ادا کول، الله اطاعت، د مسلمانانو ترمنځ مینه او د بېوزلو خلکو سره مرسته چې مسلمانانو ته لازمه ده چې په دې ورځ یې ترسره کړي. ډېر ښه. که اوس وپوښتم چې ستاسو له نظره اختر څه معنا لري؟ زما له نظره اختر د خوشحالۍ ورځ ده او په دې ورځ موږ او تاسو ته پکار ده چې الله جل جلاله ته شکر او وداعینې تر څنګ په خپلو کې د مینې پیغام خپور کړو. له خپلې کورنۍ او خپلوانو نیولې تر کلیوالو او ملګرو پورې د هغوی کورونو ته ورشو او اختر د مبارک ورځ ورته مبارکباد ووایو او خوشحاله یې ولمانځو. تاسې اختر له چا سره لمانځئ؟ موږ اختر د خپلې کورنۍ، خپلوانو، کلیوالو او ملګرو سره یو ځای لمانځو. هیله ده چې ستاسې په خوښه اختر ولرئ. که یو څوک له چا سره خفه وي د اختر په ورځ باید څه وکړي؟ بلکل ښه او مهمه پوښتنه مو وکړه. که څه هم عامو ورځو کې خفګان او زړه بدوالی لازم نه دی، خو په اختر په ورځ موږ باید یو بل نه بښنه وغواړو، کینه ختمه کړو، یو بل ته د سولې او ورورګلوۍ لاس ورکړو. ډېر ښه مو وویل. کوچنیانو ته څه پیغام لرئ؟ کوچنیانو ته دا پیغام لرم چې د خپلو مشرانو تر څنګ پاتې شي او خپله دغه خوشحالي ولمانځي. له بېځایه لوبو، پټاکۍ الوځولو، د ډزو کولو نه دې ځان وساتي، ځکه خدای مه کړه چې دا خوشحالي په خپل ځان او نورو کورنیو درد او غم بدله کړي. وروستی پیغام مو خپلو هېوادوالو ته څه دی؟ وروستی پیغام یې درنو هېوادوالو ته دا دی: د اختر د شپو ورځو کې د په کور او ښار ګرځېدو ډېر احتیاط کار واخلي چې خدای مه کړي خپلې کورنۍ ته د سر درد نه شي. د قدرمن مېلمه تاسو درنو لیدونکو یوه نړۍ مننه چې زموږ ملتیا مو وکړه. هیله لرم چې سوکاله او ارام اختر ولرئ. د الله جل جلاله په امان.